سلام او مینه دوستانو. هغه نړیوال او افغان لوبغاړي چې د 2019 نړیوال جام وروسته استعفا ورکوي د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د 2019 نړیوال جام چې ټاکل شوی د می میاشتې په 13مه نیټه په انګلستان او ویلز کې ترسره شي د ځینو لوبغاړو لپاره وروستۍ سیالۍ دي. د سویلي افریقا لوبډله هغه لوبډله ده چې ګڼ لوبغاړي استعفا ورکوي. د دې لوبډلې لوبډل مشر فاب ډیوپلیسیس او دوه تیز توپ اچوونکو مورني مورکل او ډیلسټین وارله مخه ویلي چې دغه سیالۍ وروستۍ سیالۍ دي. د هاشم املا او جې پی ډومري د استعفا په هکله هم ویل کېږي، خو نوموړو لا په رسمي توګه نه ده تایید کړې. د پاکستان لوبډلې څخه د شعیب ملک او محمد حفیظ لپاره وروستۍ سیالۍ دي. له ویسټ انډیزي لوبډلې څخه د یونیورس باس کریس ګیل او تیز توپ اچوونکي کیماروچ لپاره وروستۍ سیالۍ دي. د نیوزیلینډ لوبډلې څخه د دې لوبډلې د با تجربه کاره لوبغاړي راس ټیلر لپاره دغه سیالۍ وروستۍ دي. د اسټرالیا لوبډلې څخه د شاون مارش لپاره وروستۍ سیالۍ دي او د انډیا لوبډلې څخه د کرکټ نړۍ مشهور لوبغاړي ایم اس جوني لپاره دغه سیالۍ وروستۍ دي او د سریلانکا لوبډلې څخه د لست ملنګا لپاره وروستۍ سیالۍ دي. دغه راز د بنگلاديش لخوا نه د دې لوبډلې مشر مشرف مرتضی لپاره وروستۍ سیالۍ دي او له دې سیالیو وروسته به ریټایرمنټ اعلانوي. په افغان لوبغاړو کې بیا کوم لوبغاړي نه دي ویلي چې استعفا به ورکوي، خو ځینې معلومات چې موږ ته را رسېدلي دي 3 افغان لوبغاړي حمید حسن، نورعلي زدران او اصغر افغان هغه لوبغاړي دي چې کیدای شي دغه سیالۍ وروستۍ وي او له کرکټه استعفا وکړي. له دې وړاندې حمید حسن او اصغر افغان په یوه مرکه کې ویلي وو چې ښایي دا سیالۍ وروستۍ سیالۍ شي، خو په رسمي توګه نه ده تایید شوې چې کوم افغان لوبغاړو لپاره به دغه سیالۍ وروستۍ وي. د ځینو لوبغاړو تګ ښایي خواشینونکی وي ځکه دوی ګڼ مینوال لرل، خو دغه لوبغاړو په خپلو مرکو کې ویلي دي چې غواړي خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي. خو بدبختانه به وایي چې افغان لوبغاړي بیا داسې نه کوي چې ځوانو لوبغاړو ته خپل ځای پرېږدي. په هر حال تاسو د کوم لوبغاړي په تګ خواشین یئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.